افغان حکومت وایي هوایي ځواک پر خپلو پښو درېدو ته نږدې شوی دی او افغان ځواکونو ته د $1 میلیارډ په ارزښت پوځي تجهیزات سپارل کیږي. افغان چارواکي زیاتوي چې یاد پوځي تجهیزات په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو دي چې د انتقالي مرحلې پر مهال به افغان ځواکونو ته وسپارل شي. دوی ډاډ ورکوي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم له افغان ځواکونو سره د هغوی مالي او تخنیکي مرستې دوام ولري. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله موحب په وینا افغان حکومت په هوایي برخه کې پرتې تشې تر ډېره حده ډکې کړي دي. بعضې اوازې که د باندې خلک وایي یو تعداد هغه شیان چې کباړ شوي دي او هغه ایستل کېږي خرڅېږي هغه چون کباړ دی موږ هم نه دي پکار چې موږ د قل اردوګان د کباړ نه ډک کړو ولې نور تجهیزات چې څه ورسره دي او دلته دي او هغه قابل د انتقال دي هغه ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په تعداد د $1 میلیارډ تجهیزات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکول کیږي. د ملي دفاع وزارت سرپرست او لوی درستیز وایي د بهرنیو په نشتون کې افغان ځواکونه د هیواد ساتنې وړتیا لري چې د پاکستاني اجیرانو بریدونه به په شا وټمبوي. نوموړي زیاته کړه طالبان په افغانستان کې ځان ته 2 متره قبر هم نشي پیدا کولی او هره ورځ لسګونه وژل شوي جنګیالي پاکستان ته لیږدول کیږي. د ملي امنیت لوی ریاست چارواکي هم وایي طالبان د افغان ملت خلاف د سختو جګړو لپاره تیاری نیسي او د سولې تصمیم نه لري چې افغان ملي امنیتی او دفاعی ځواکونه هم پر وړاندې خپل پلانونه چمتو کړي دي. بینمی طالبه که در افغانستان است پدرش 1 متر جای هم گرفته نمیتونه الا ای که بره باز از آیس های دروازه مدارس بسته کنه کارمندای تحت پوشش خود رایی کنن افسرای خود رایی کنن در کدام جبهه بیاین با پلانگذاری کنن کار کنن بغیر از او جانش برآمدگی است و هیچ نگرانی را ضرورت نیست که در وقت ما نگرانی خلق کنیم که در بغل دروازه شیشته او بخواید و حمله میکنه بخواد حمله کو دیگه در همین جایی که توان داشته در کلش توانمندی خود و زور خود زده و امتحان خود کرده. آمادگی های طالبا برای بعد از اول میچی است و آمادگی هایشان بسیار واضح است. اونا به صلح هیچ وقت اعتقاد نداشتن، صلح هیچ وقت نپذیرفتن. اینا آمادگی خود به بالا بردن گراف خشونت دارن و بیشتر از تاریخ اول می اینا اکثریتش مصروف نیشزنی بودن، جمع‌آوری حاصلات کوکنار و مواد مخدر بودن. از او مسائل که خلاص میشن اینا آمادگی برای یک جنگ دارن، آمادگی های خود گرفتن و طبیعی است که در بحثایی که امروز ما هم داشتیم در این جلسه ما هم مطابق پلان‌های از اونا برنامه‌های خود داریم. ان شاء الله آمادگی کافی است. دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې ټاکل شوی امریکا او ناټو د راتلونکي مې میاشتې په لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر پیل او د سپټمبر تر 11 پای ته ورسوي. بل لور ته وسلوال طالبان په قطر کې بین الافغاني مذاکراتو څخه په شا شوي او د افغان سولې په تړاو ټولې ناستې او کنفرانسونه یې تحریم کړي دي.